السلام علیکم مفتي صاحب محترم. زما یو پوښتنه ده هغه دا ده چې الرحمن علی العرش استوى، د دې په هکله د احناف په څه نظریه د څه عقیده ده؟ که د هغې په هکله معلومات راکړې مهرباني به وي. ښه وخت ولرئ مفتي صاحب محترم. اوس تاسو پام رااړوم د جناب الشیخ ابو حذیفه وعالمنا وینا ته. جانان نبی زم پتا مین، جانان نبی زم پتا مین یم، ستانو میل کلی دی پزړ باندې قربان نبی. تاسو له هم آباد ورور د پښتنه کړی ده چې په دې آیه مبارکه کې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم الرحمن علی العرش استوى د احناف څه رایه ده. د دې ورور په جواب کې باید ووایم د داسې متشابهاتو پوښتنه کول دا په شریعت منوره کې بدعت دي او په داسې مسایلو کې ځان خلط کول دا ښه کار نه دی او باید په دغې متشابهاتو پسې سړی پلټنه نه وکوي. خو به هر تقدیر دا خبرې ته ډېر زور چې ورکوي وهابیان یې ورکوي. وهابیان مجسمه دي، الله ته مکان ثابتوي. صاحب د رد المحتار فرمایي هر څوک چې الله ته مکان ثابتوي مجسمه دي او دا مجسمه د اسلام نه خارج دي. به هر تقدیر څوک چې داسې وایي چې الله په عرش باندې دی او په عرش باندې مکان ورته ثابتوي دا سړی د اسلام نه خارج دی. دا د اهل سنت والجماعت عقیده نه ده. ځکه الله جل وعلا هغه وخت کې وه چې عرش نه وه، ځکه چې عرش چې دی دا مخلوق دی، مخلوق حادث وي. نو الله جل وعلا مخکې د خلق د عرش نه بیا چیرته و؟ څوک چې وایي چې الله په عرش دی مکان ورته ثابتوي دا د اسلام نه وتلی. همدارنګه که څوک وایي چې الله په اسمان کې دی دا هم فرعوني عقیده ده. دا د فرعون عقیده وه چې الله په اسمان کې دی. او همدارنګه جهمیه وایي چې الله په هر ځای کې دی په اعتبار د مکان. دا ټولې عقیدې باطلې د اهل زیغو او د مجسمه و عقیده ده. زموږ د احناف و اهل سنت والجماعه عقیده دا ده چې الله جل وعلا موجود بلا مکان، الله موجود بلا مکان، الله موجود بلا مکان. هیڅ مکان کې نه دی الله او هیڅ مکان ته ضرورت نه لري او په هیڅ مکان کې استقرار نه لري. اما الله جل وعلا په اعتبار د علم، په اعتبار د قدرت په ټولو ځایونو کې دی. په اعتبار د علم او د قدرت یعنی په هر ځای کې د الله علم شته. د الله نه یوه ذره هم غایبه نه ده او په هر ځای کې په هر چا باندې قدرت شته. د الله د قدرت نه څوک هم بهر نشته. نو دا د موږ عقیده ده چې الله موجود بلا مکان دی. نو که هر څوک ځان ته احناف وایي، اهل سنت والجماعت ځان ته وایي او بیا الله ته مکان ثابتوي دا د اهل سنت والجماعت نه دی. دا صفا مجسمه وابی دی او په دې ثبوت د مکان الله ته چې دا الله ته ثابتوي نو الله د مکان نه منزه او پاک دی. او د دې آیات ترجمه امام ابو حنیفه رحمت الله تعالی علیه په خپله کړې ده. په شرح د الفقه الاکبر کې 15 صفحه کې وایي ان الله تعالی استوى علی العرش، الله استوا په عرش باندې کړی. ای بیا سوای من غیر ضرورت و استقرار علیه، الله د عرش ته نه ضرورت لري او نه په د عرش کې استقرار یعنی مکان یې نه دی نیولی. نو دا د استوا معنا دا نه ده لکه وهابیان چې معنا کوي استوا علی العرش. د استوا معنا په استقرار کوي علی العرش
وی اعلی د پاره د فوقیت یا نو دا په عرش باندې برسیره دی. دا بالکل غلطه معنا ده. ولی که دا اعلی معنی فوقیت کوي نو د قرآن د دې آیت څه معنا کوي چې وعلی الله یتوکل المؤمنین، په الله باندې توکل کوي مؤمنان. وعلی الله نو دې معنا دا شو چې برسیره په الله باندې. نو کومه معنا چې وابیان مجسمه کوي دا غلطه معنا ده. الله د مکان پاک دی او استوا الله ته په قرآن کې ثابت شوې ده، او استوا په معنا د استقرار سره نه ده. الله مکان ته ضرورت هم نه لري، الله په مکان کې هم نشته. هر څوک چې ورته ثابتوي دا مجسمه دي. او په فتوا د صاحب د رد المحتار مجسمه 3 طبقې دي او 3 واړه د اسلام نه وتلي دي. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ستانو میل کله د پزړه باندې قربان نبی، تمی جانان نبی زم پتا مین، جانان نبی زم پتا مین. ستانو میل کله د پزړه باندې قربان نبی، تمی جانان نبی زم پتا مین، جانان نبی زم پتا